تصور وکړئ چې تاسو سره یو داسې طاقت وي خو تاسو ته د هغه طاقت په باره کې علم هم نه وي او چې د هغې طاقت اندازه تاسو ته په هغه ټیم کې وشي چې کله تاسو په ډېر مشکل کې فساو شئ. د کهاني په شروعات کې موږ ته یو زنانه وښیي دا ډېرې زیاتې چغې وهي ولې د دې ماشوم کېده والي او دا خپل خاوند د ده نوم درایا وي دی را روان وي بل طرف ته دا جادوګر چې کوم وي دا رده د کور نه یو جادوي ګیره تاو کوي بل طرف ته ردې ښځې یو ماشوم وشي خو په هغه زیات تکلیف د وجې دا ښځه پکې مړه شي خو ردې دا ماشوم چې کوم وي دا صحتمند وي دوی دا ماشوم راوالي بل طرف ته ردې ښځې د خاوند هم راغلی او خپل د کور بهر ولاړ وي هغه دې جادوګر ته وایي زما دا زوی ما الله خو ده وله ورنکي بل طرف ته موږ ته دا یو سهار پاټ وښیي دې ته یو پوجیان وي هغه یو کلي ته راشي خو چې ده ته وګوري د دې کلي کې چې څومره خلک وي دا ټول ډېر بېرمۍ سره وجلې وي او ردونه وینې هم چاسکلې وي دا ټول فوجیان د دې د پتې لګولو دپاره چې دا چا وجلې یو چرچ ته ننوځي چې دوی چرچ ته راننوځي په هغې کې د دغې نه زیات خلک وجلې شوي وي دا ټول چې دا وګوري چې دا څه بیډیا راته ښکاري دا کار کړلی خو په دې کې یو بوډا راشي او هغه بوډا ده ته ووایي چې دا د بیډیا کار نه دا د آدمخورانو کار دی او آدمخوران صرف یو ډیمپیر یې وجلی شي تاسو ډیمپیر پیدا کوئ ډیمپیر هغه ته ویلی کېږي چې کم دا سړی خواره باندې چې صرف لاس کېږي نو دا ویلی کېږي په دې کې دا یو سینک دی ده باندې د ده دا خبره بده ولګي او دی دغه بوډا شوټ کړي په دغه ځای کې دا بوډا ووهي دغه ځای کې دا سین کټ شي موږ ته یو دوه کسان وښیي د یو ایرلون نوم وي د بل یوري نوم وي دا دواړه په ګاډۍ کې روان وي د دو کار دا وي چې دو خلکو له دوکې ورکوي یعنې دو خلکو ته وایي چې موږ وامپایر زغلو او بورې اتماګانې زغلو د دوی دا ډونکر چاري یعنې په دې چل د خلکو نه پیسې وباسي که خیال وکړئ نن سبا دا پیران چې کوم وي هغه هم دا ډونګونه کوي یورون چې کوم وي دی ځان ته شکتیشالي ټیمپیر وایي او دا خلک د کلي دا خلک هم ویرې دی وایي چې زه بورې اتماګانې زغلوم د دې د وجې دا کلي دا خلک ډېر زیات خوشحاله شي بل طرف ته منتغه کس وښیي چې کوم د فوجیانو مشر وي دی وایي چې د دې پته به لګول غواړي چې آخر دا دومره قتلونه په دې کلي کې چا کړلي دی ډېر زیات پریشانه وي په دې کې د شپې د ده یو دوه سینک وي هغو ته یو جنۍ ایل پیل اواز کوي یعنې زما مدد وکوي او دا جنۍ په ده پسې را روانه وي ده پسې په خوشحالۍ روانه چې زه مال میلاو شو په دې تا ته دا یو سینک وتښتی او ډېر په بېرمۍ سره یې مړ کړي په دې کې دا نور ټیمپیران هم راغلي یعنې د ادمخوران او په دغه دوه سینکونو وخوري او په دا نور په ده باندې ډزې شروع کړي چارو طرف ته خو ده باندې ګولۍ اثر نه کوي د ده دا مشر وایي چې فایر پرې کول پرې نه دی دوی به ډېر په تیزۍ سره فایر کوي خو هغه د ګولو د سپیډ نه هم تیزي منډې وخت په دې کې دا یو سینک خپل مشر ته وویل چې موږ له د ډیمپیر د راوستو اجازت راکولې چې دا سړی خواره صرف ډیمپیر یې وجلی شي بل طرف ته موږ ته یورین وښیي چې هغه په یو کلي کې په یو مړې ښځې باندې د دروغو شا څپلی په دې کې دا سینک چې کوم وي دا دې کلي ته راشي او دا هلک د ځان سره په زور باندې بوځي یعنې تا د ځان نه د دروغو پیر جوړ کړی و دی چې د مشر ته راشي مشر ته مخامخ کې دی د مشر ته څه په خبرو کې چې په دې دروغو باندې خو زموږ دال روټۍ چلیږي او موږ ډیمپیران نه شو زغلولی او نه موږ وجلی شو دا سړی خواره دا مشر ورته وایي که ته هر څه چلو کوې خو ته به دا ډیمپیران زغلی دی ورته چې ښه نه تا ته غلط فهمي وشوه زموږ کاروبار دغه دی خلکو سره ډونګ کول یعنې خلکو له دوکه ورکول او په دې طریقه د خلکو نه پیسې اخیستل کمانډر ته دا خبره هم وکړي چې د پیشاج په نوم څوک نه وي دا ته هسې یو افوا ده او په دې کې یو سینک د خپل کمانډر ته ووایي چې کله نه ما ارلین لیدلی دی ته عمر نه بړاویږي او دی د شپې دیوتا چې چاته ویلی کېږي د هغه زوی دی ولې چې دی د وخت سره چې زه علم د عمر دغه دی او دغه دی د عمر بالکل نه بړاوي د دې خبرې نه خو دا ثابت کېږي چې دی یو ډیمپیر دی خو په دې کې یو سینک ووایي چې راشه د ده به اوس پته ولګي چې دی ډیمپیر دی او که نه دی به راوالي او هغه مړو ته یې غوزار کوي که چېرې دا ډیمپیر وي خو دی به دا سړي خواره مړه کړي او سهار به دی ژوندی پاتې شوی وي او که یو عام انسان وي خو دا سړي خواره به دی د سهاره پورې به د ده دا وینه هم څکلي په دې کې شپه وښیي دی د هغه مندر طرف ته روان شي چې کوم چرچ وي دی هغې ته روان وي چرچ ته رادننه شي ده ته هغه جنۍ ښکاره شي کوم چې پیله نه هغه سپایان وجلي وو په دې کې دا جنۍ ته د ټارچ ونیسي دا جنۍ ته ته وایي چې ما بچ کا دا جنۍ چې په ده باندې څنګه چغله کوي په دې باندې د ډیمپیر د وینې بین ولګي د دې پې شک شي چې ته خو یو ډیمپیر ماته ښکاري دی د دغه ځای نه څنګه تښتي او مخې سره د پسې یو درې څلور کسان نور راشي دی پې ډزې وکړي خو په ډزو په ده باندې څه اثر نه کېږي ده پسې په خندا شي په دې کې دا یو سړی خور چې کوم وي دی په دې ارلین باندې حمله وکړي
او د ده دا وینې لږ قطرې چې وې د دې سړي خور په لاس باندې ولګي. د دې سره د ده لاسونه په سوځېدو شروع شي، ولې چې د وینه د ده دپاره زهر وي. په دې کې دا بل غوسه شي او دی بره په چوت کې خو دی په ده باندې خپله وینه ولګوي. د ده وینه چې په دې سړي خورو ولګي نو دا سړي خواره په خپله وسوځي. نو جنۍ پوه شي چې دا ارلین چې کوم دی دا ډیمپیر دی او داسې عام انسان نه. ټیسلا چې کومه وي دا د یو ډیمپیر دپاره کار کوي چې هغه ډېر خطرناک وي. هغه د ټیسلا د سترګو په ذریعه دا الګ ویني چې دا یو ډیمپیر دی او ډیمپیر د سړي خورو دپاره چې وي دا ډېر زیات خطرناک وي. په دې کې دا پاټ سار شي، په دې کې دا سړی خواره چې کوم وي دا په اور وسوځي. دا کپتان چې کوم وي دا په ده پسې راشي، ده ته وایي ماته دا ووایه چې تا دا خلک څنګه مړه کړل. دی ورته ووایي په دې چرچ کې دننه یو جنۍ ده، جنۍ به تا ته ووایي چې ما دا کسان څنګه مړه کړل. دا کمانډر د خپل پوره ټیم سره هغه چرچ ته دننه راشي چې په دې کې دا کوم سپایان چې وي د خپل مشر سره دوکه وکړي. ده ته پته وي چې زموږ مشر موږ مرګ ته ننباسي. دی خپل د مشر او دا بل الګ سره په دې چرچ کې بند کړي. خو دا الګ چې کوم دی خپل دې ملګري ته ووایي چې ته هم د دې ځای نه د دې سپایانو سره وځه، ولې چې دا چرچ خطرناک دی. د ده دا ملګری هم د دې چرچ نه بار وځي. د کمانډر چې کوم وي دی دا جنۍ مړه کول. ارلین کمانډر ته مخامخ شي چې ته دا جنۍ مه مړه کوه، مخکې د دې خبره واوره. دا جنۍ د دغه ګوټ نه راوځي او خپل نوم ټیسلا وښایي. ده ته ووایي چې زما نوم ټیسلا دی او زه یو داسې غټ شیطان لپاره کار کوم. زما چې کوم سوامي دی زه د هغه نه ډېر سخت نفرت کوم، ولې چې هغه زموږ نه په زور هغه کارونه اخلي چې کوم کارونه موږ نه کوو. او د دې الګ په باره کې ده ته ووایي چې دا د رات کې دیوتا زوی دی، یعنې د یو عام انسان او د رات دیوتا چې میلن وشي د هغوی یو ډیمپیر زوی پیدا شي. او ډیمپیر چې کوم وي دا د ویمپیر یعنې انسانانو وینه چې کوم څکي د هغه دپاره ډېره زیاته خطره وي. بل طرف ته موږ ته پاټ وښایي کوم سینک چې تښتېدلی وي خپل مشر چې بند کړی وي هغو په ځنګل کې روان وي او دوی ته هغه د رات ادمخور میلاو شي. دوی په دې ویمپیر باندې ډزې شروع کړي، خو د دې ویمپیر په ډزه باندې سوي او دوی دا ټول سینک خرخ پکې یعنې ټول ختم کړي. بل طرف ته د الګ په سر باندې تړلا شي. دا کمانډر د جنۍ ته وایي چې ته موږ هغه ادمخور پسې بوځه. دا جنۍ ورته وایي چې جنۍ ورته په خپله وایي چې زه خو غواړم چې هغه شیطان مړ شي چې د هغه د مرګ سره به زه به هم د هغه د غلامۍ نه ازاده شم او زه خو غواړم دغه چې ته هغه څه طریقې سره مړ کړې. په دې کې موږ ته یو بل سین وښایي. دا جنۍ د دوی سره په ګاډۍ کې ناسته وي، دې ځان پټ کړی وي، ولې چې د دې دپاره غرمه چې کوم وي دا د اور نه په کم نه وي. بل طرف ته د په یو ځای کې شپه کوي. کمانډر دې ارلین ته ووایي چې دا جنۍ زموږ دپاره خطره ده او دا به موږ دوکه راکړي، دا به موږ په جال کې فساو کړي د ویمپیر. دا جنۍ دا خبرې واورېدې له ډېره زیاته غوسه ورشي. دا په دې کمانډر پسې راشي، ده ته ووایي که چېرې ته ما مړ کولې نو تاسو به ما ډېر پیله وژل وی، تاسو زما په مخامخ هېڅ هم نه یئ. ارلین چې یو ډیمپیر وي ده ته خپل د شکتي او د طاقت بالکل پته نه وي. دی لاړ شي د نیر غاړې ته، هلته لامبي د ده چې کوم زخمونه وي هغه په خپله سم شوي وي. دی ډېر زیات حیران شي. بل طرف ته ده پسې دا ټیسلا جنۍ راشي. دی د ټیسلا سره په خبرو شي. دا ټیسلا ارلین ته ووایي چې موږ له اوس دا خون خرابه بچکول غواړي، ولې چې زموږ چې کوم مشر دی هغه زموږ نه دا کارونه کوي او موږ نه غواړو چې موږ څوک مړه کړو. بل طرف ته موږ ته یو سپایي وښایي چې دا وایمپایر چې کوم وي دی راشي د ده په خوله کې خپله وینه واچوي او د ده نه هم وایمپایر جوړ کړي. دا اصل کې دا کمانډر ساتي وي. بل طرف ته ارلین په خپله وینه کې ګولۍ وي، هغه پکې ووایي ولې چې د ده دا وینه د وایمپایرانو دپاره یې زهر وي. دی دا ټولې ګولۍ په دغه کې مکس کړي او مکسینانو ته دا ټولې ګولۍ د دواړه وروخیږي، ولې چې دوی د ادمخور شکار له ځي او د ادمخور شکار دپاره د دې الګ وینه چې دا یو غټه سونه ده. دې جنۍ ته ووایي چې زما په تا باندې اوس هم بروسه نشته او دې ته په مخه ویمپایر وایي. دا جنۍ ډېره زیاته غوسه شي او دا راشي په دې کمانډر پسې. کمانډر په یو لاس د مرۍ نه په رچوت کې ده ته ووایي د په ګوړه بچیا که ما غوښتلی ما به تاسو ډېر پیله وجلي وی او دوباره زما نه غله شه. په دې کې دا ډیمپیر راشي او د دا جنګ ختم کړي. بل طرف ته د ګورکا طرف ته روان شي، یعنې د ګورکا شکار دپاره. یو ځای ته ورشي، په هغې کې د کمانډر د جنۍ ته اسله راواړی کړي. زما په تا اوس هم یقین نشته. دوی چې بر وګوري چارو طرف ته د دې کمانډر چې کوم سپایان وي د هغو نه ادمخوران جوړ شوي او هغه په ده پسې راشي. په یو بل باندې دوی ډزې شروع کړي. دا کمانډر د ځان بچ کوي، دوی د خمبې نه شاته پټ شي. بل طرف ته چې دا ویمپیران هم ګماسان فایر شروع کړي. خو د دوی سره چې کومې ګولۍ وي دا د ډیمپیر په وینه کې وي او دا چې څنګه په دې ادمخورانو باندې دا ګولۍ ولګي دوی د مخې سره پړقاو شي، یعنې ختمیږي. ولې په دې ګولو کې د هغه الګ وینه لګېدلې وي او دا وینه د دوی دپاره یو مرګ وي.
دا جنې دې هلک ته تماچه ونیسي خو دا هلک دې کمانډر ته وایي چې تو ټز مه کوئ. جنې دا سترګو رنګ هم تور شوی وي، دا اصل کې دا ډمپیر په قبضه کې وي او دې جنې ته وایي چې زما په تا باندې بروسه ده. دا جنې ورته وایي چې زه خپل د اکا کنټرول کې یم. دا کمانډر دې هلک ته وایي دا جنې مړه کړه، خو دا هلک دې جنې ته وایي چې زما په تا بروسه ده او ته خپل د اکا اراولی شي، ولې چې هغه ته د لاس نه نیولې، خو تاسو دماغ کنټرول کوئ او ته د خپل دماغونه د خپل اکا خیال وباسه او زما پتا باندې پوره یقین دی. ارلین په دې خبرو باندې دا جنې لږه شانت شي او دا د خپل د اکا د غلامۍ نه وځي. دا ته په بلډینګ د پاسه هلته یو جنې وي چې هغه ویمپیرانو راایساره کړي، خو دا جنې رامنډه کړي او د دې ویمپیرانو سره په مقابله ورشي. د دې نه مخکې به دې هم انسانان وژل، خو یعنې د دې پړه کې وس د یو رحم دلي پیدا شو، د انسانانو سره محبت. بل طرف ته د دې هغه مشر ګورکا راشي او هغه دې ته ووایي چې تا دومره مجال چې ته زما خلاف لاړې او زه به ډمپیر لازمي وژنم. بل طرف ته آیرلین او کمانډر د ګورکا ځای ته راشي، خو په دې ځای کې بیا موږ ته یو پارټ وښایي چې هغه ګورکا چې کوم وي هغه د کمانډر او د جنۍ تړلې وي. بل طرف ته د کمانډر یو خپل شاګرد راشي، هغه د جنۍ ژوندۍ سیزي یعنې دې ته اور لګولی او دا سیزي دا غاړې په ډېرې زیاتې چغې وایي او دله دا چغې مزه ورکوي، دی ته مزه اخلي. د دې نه بعد دی په کمانډر پسې راشي او په کمانډر کې خپل دا ګوتې ورمنډي. کمانډر ډېرې چغې وایي. بل طرف ته دا جنۍ ځان د زنځیر نه خلاص کړي او د ادمخور راونیسي پرې پانسي کې او د کمانډر په ذریعه باندې د ادمخور وسیزي ده ته اور ولګوي، دې نه دو آزاد شي. بل طرف ته د کمانډر دا جنۍ راچوته کې او دې له خپله وینه ورکړي، ولې چې دی د ډېرو ورځو نه وینه نه څښلې، د هغې د وجې دا مړه کېږي. بل طرف ته دا هلک په هغه ویمپایر پسې راشي، خو دی د دې ویمپایر مخامخ هېڅ هم نه وي. دا ویمپایر په ده باندې ډېر زیات طاقت تکړه وي، دی کله یو غر پیولي او کله پې بل غر ولوي او ده ته ووایي چې ستا پلار سوامي هغه د دې ځای نه ما ځغلولی او ته چې په کوم وخت کې پیدا شوې ته په هغه وخت کې مړ کول پکار وي. دا ځای ستا د پلار و، ستا پلار ما را دې ځای نه وځغلو او ما په دې ځای باندې قبضه وکړه او اوس به زه تا وژنم. بل طرف ته د هلک چې کوم ملګری وي د هغه نه هم ادمخور جوړ شوی وي، دی په دې خپل ملګري حمله وکړي، دی نه مړ کول غواړي خو د ده مجبوري وي، دی خپل دا ملګری هم مړ کړي. دی په ویمپایر باندې بیا حمله کوي. دا ویمپایر چې وي دا ډېر زیات طاقتور وي، دی د ارلین چې کوم وي ډېر بری طریقې سره زخمي کوي. د دې ته وجې د ارلین چې کوم وي دی زخمي شي او د کمانډر او د جنۍ دی بره وتړي. په دې زخمي کېدو کې د ارلین بېهوشه شي، دی یو بلې دنیا ته لاړ شي، هغه ځای ته چې کوم ځای کې هغه درې ښځې وي او د ده پلار هم د ته مخامخ راشي. د ده پلار ته وایي چې بیا ته زما نه یېرېږې که نه؟ ده ته وایي ما ته ښکاري چې ته اوس زلمی شوی او ته خپل طاقت وپېژنه، یعنې ته د یو ډمپیر زوی وي او ستا سره دا شخص مقابله نشي کولی، ته ځان وپېژنه. دی چې راپاسي ده کې د ډمپیرانو شکتي راشي، یعنې دی خپل شکتیانې چې کوم وي هغه اکټیویټ شي او دی په دې ادمخور پسې راپاسي. د دې نه بعد دی په ادمخور باندې ورمنډه کې ادمخور د سره په فایټ ورشي. ده ته وایي چې اوس په باطل کې هم دی نه پاتې کېږي. دا ادمخور په ده پسې راشي، دی څنګه وژني. دې کې د ادمخور په خپل اصلي روپ کې راشي چې د ډېر بھیانک شکل وي او ډمپیر په ده باندې ورټوپ کړي او دی د مرۍ نه ونیسي. د ادمخور چې کوم وي دی ورته ډېرې چغې وایي خو دی د ادمخور پرېنږدي او په دې طریقې سره دی د ادمخور وسوځوي. د هغې نه بعد د ادمخور لوګی شي، دی چې مخامخ وګوري ده ته د هغه ملګري هم آزاد شي او بل طرف ته ده ته یو دروازه کولاوه شي. د هلک چې دی دروازې ته وګوري د دغې دروازې ته دننه لاړ شي. په دې باندې یو پل وي، دی پوه شي چې دا زما د پلار ځای و. دې دغه پل باندې مخکې لاړ شي، دی چې وګوري د ده د پلار کتاب وي، تصویران وي. دی دې کسانو ته ووایي چې دا زما پلار دی، یعنې څه چې د چا زوی وم هغه هم دا دی، ولې چې دی ما په خپل خوب کې هم لیدلی و او د دې نه داسې معلومیږي چې دا کسان نور هم شیطانان ژوندي دي او په دې دنیا کې دوی په خلکو باندې ستم جوړ کړلی، یعنې اوس به موږ د هغو شکار لځو. بل طرف ته د هغه پلار وښایي چې هغه د خپل ښځې قبر ته راغلی او هغې ته ووایي چې زموږ زوی نه هغه جوړ شو چې کوم ته موږ جوړول غوښتو، یعنې هغه به اوس د دې ظالمانو سره مقابله کوي. دلته کې د کیپټن او دوی درې واړه روان شي د اندېرۍ قاتلانو شکار دپاره.